سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو ته معلوم چې جوړ به یاست او د ژوند چارې به در باندې په خیر خوښۍ او سوکالۍ سره تېرېږي. قدرمنو لیدونکو د پیوستون ټلویزیون ځانګړې خپرونه ده او په دغه ځانګړې خپرونه کې نن موضوع موږ ټاکلې ده یا مو هم دغه خپرونه ځانګړې کړې ده پولیو ته. دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او د دغې ناروغۍ په وړاندې چې کمې هلې ځلې په افغانستان کې په اوس وخت کې ترسره کېږي یا هم ترسره شوي دي او د دې برخه کې یا هم د دولت خوا څخه په دې برخه کې کم ګټور پیغامونه دي چې دغه برخه کې ګټور تمام شوي دي او لا هم څه ته اړتیا ده چې په دې برخه کې کار وشي. د دغې خپرونې او د دې موضوع لپاره را سره نن په دغه خپرونه کې روزګان کې یو تن ډاکټر صاحب محمد صابر خپلواک روزګان کې د پولیو د رهبرۍ غړي. ډاکټر صاحب خپلواک، تاسو ته ښه راغلاست. خوشحاله یم چې دې خپرونه کې تاسو راسره یاست. ډېره زیاته مننه. زه هم خپل سلامونه نیکې هیلې د پیوستون راډیو ټلویزیون له لارې څخه لومړی تاسو ته او د ارزګان ټول شریف ولس ته وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب وړاندې مو هم یادونه وکړله دا چې پولیو ته مو نن دغه پولیو واکسین ته مو خپرونه ځانګړې کړې ده. په پیل کې به تاسې راته ووایاست چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟ رښتیا هم بار بار موږ په رسنۍ کې ولي او تر ډېره حده پورې اوس ټولنه هم په دې باندې پوهېږي چې د فلج مرض یا پولیو چې ته وایي د تیر په شکل باندې بیا هم وایم چې پولیو هغه خطرناکه ناروغي ده چې کله که چیرې یو انسان ور باندې اخته کېږي نو په طبیعي ډول باندې یا د بدن یو یا څو غړي هر څو غړي چې په فلج اخته سوي هغه به د دایمي لپاره فلج پاتې کېږي او حتی د انسان د مرګ سبب هم ګرځي. چې دا یو فوقالعاده ساري ناروغي ده چې د یو انسان څخه بل انسان ته په ډېره اسانۍ سره انتقالېږي او هغه د سرعت لاره ډېره اسانه ده. نو ټولنې ته پکار ده چې د دې ناوړه وژونکې ناروغۍ سره ډېر احتیاط وکړي. د پخوا په پرتله باندې هغه ګټور پیغامونه چې صحت یامې ریاست او تر څنګ ځینې مؤسسات چې ښه مثال یونیسف یادولی شو دې برخه کې هلې ځلې کوي کوښښونه کوي هغه ګټورې لارې کومې ډېرې مفیدې تمامې شوې دي په دې برخه کې چې خلکو ته آګاهي ورکول شوې ده تر څو هغه څه چې په نظر کې نیول کېږي او دوی پام ورته کړی دی. د عامې روغتیا ریاست په ارزګان ولایت کې د پولیو بیړنی عملیاتي مرکز او ورسره تخنیکي همکاران لکه WHO د یونیسف ده او تطبیق کوونکې اداره د کتلوي معافیت خپله د کتلوي معافیت اداره ده. تقریبا هغه مسؤلیت زموږ له طرفه تر ډېره حده پورې ادا شوی دی او کوم څه چې د تخنیکي همکارانو مسؤلیت دی یا د بورډ مسؤلیت دی موږ خپل مسؤلیت همیشه ادا کوو د ټولنې په وړاندې. اوس ټولنې ته پکار ده چې ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. دا چې د عامې روغتیا ریاست تر رهبرۍ لاندې د یونیسف تخنیکي همکاره اداره د پولیو د پروګرام لپاره هغه د عامه پوهاوي برنامې مخې ته وړي. بالکل چې په منظم ډول باندې د ضداخلې ادارو سره هغه ادارې چې د مستقیما د ټولنې سره په تماس کې وي لکه معرف ریاست یا جوکار د اطلاعات فرهنګ د خپله د ولایت مقام دی. دا هغه ادارې دي چې په منظم ډول د ټولنې سره په تماس کې دي. له دوی سره موږ هغه خپلې برنامې شریکوو د ځانګړي پلان له مخه هغه د پروګرام اړوند معلومات ورته رسوو تر څو دوی د مثلا د حج او عقاب ریاست یا وی د جید علماو په واسطه باندې د منبر له لارې او د رسنۍ له لارې ټولنې ته رسوي د واکسین معلومات او همدارنګه د معرف ریاست د استادانو یا شاګردانو په ذریعه باندې ټولنې ته رسوي. د اطلاعات فرهنګ ریاست چې د ځوانانو په مټ باندې ټولنې ته دا رسوي. خپله د ولایت مقام دی چې زموږ سره په دې بخش کې ډېر همکاره دی. بالکل. اوس نو د ټولنې مسؤلیت دا ده چې کم از کم خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو هغه ماشومان چې عمرونه د واکسین لپاره مساعد دي مثلا تر 15 کاله کم عمره ماشومان دي چې زموږ د واکسین کمپاین شروع کېږي دوی باید ورته د واکسین د فلج په وړاندې د فلج مرض په وړاندې ورته واکسین ورکړي تر څو دغه ماشومان په دې مرض اخته نه شي. نو هر بخش هر هغه درته چې مسؤلیت چې هر څوک لري مثلا ټولنه د صحت دی او ضد داخلي ادارې دي
هر څوک باید خپل په حصه کې خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو موږ د دغه ناوړه مرض مخنیوي کړو. ډېره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو، تاسو د پیوستون ټلویزیون څخه دغه ځانګړې خپرونه وینئ او راسره مله یاست. څنګه چې مو وړاندې یادونه وکړله، نن دغه خپرونه کې موضوع موږ ټاکلې ده یا موږ موضوع ځانګړې کړې ده خپرونه د پولیو ناروغي او دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او په وړاندې یې څه ډول تدابیر پکار دي او کوم ډول واکسینونه دي چې په دې برخه کې موقع تمام شوي دي، هغه سپارښتنې څه دي چې دې برخه کې موږ د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ څخه زموږ ماشومان ژغورل کېږي. د دغې خپرونې کوربه زه سیال یم او په دې خپرونه کې راسره بیا هم وایم چې ډاکټر صاحب محمد صابر خپلواک راسره په دې خپرونه کې ملتیا کوي. خپلواک صاحب، راځو تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړله. څو ډوله واکسینونه په دغه برخه کې د مخنیوي د پولیو یا ګوزن شتون لري؟ تقریبا 14 ډوله واکسینونه د کتلې معافیت په پروګرام کې داخل دي. بالکل. ولی د فلج مرض د مخنیوي لپاره یوازې یو ډول واکسین دی چې هغه واکسین دی چې زموږ د واکسین رضاکاران یا د واکسین ټیمونه تر ټولنې پورې رسوي، د هغوی د کور تر دروازو یا مساجدو پورې رسوي. بالکل. نو پکار دا ده چې دغه واکسینونه په منظم ډول تطبیق سي. 14 ډوله واکسینونه چې ما وویل هغه د 10 امراض لپاره دي چې یوازې د پولیو مرض نه بلکې مختلف امراض دي چې موږ کولی سو د واکسینونو په ذریعه د هغو مخنیوی وکولی سو. ټول واکسینونه په نږدې روغتیایي کلینیکونو کې ماشومان ته تطبیق کیږي او هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 2 کاله کم دي باید نږدې روغتیایي کلینیکونو ته ورسي تر څو د یو مهالویش یا د یو کارت مطابق ورته هغه واکسینونه تطبیق سي. ښه خبره دا ده چې هر هغه ماشوم چې پیدا کیږي د پیدایښت سره سم چې په 24 ساعته کې یو واکسین ده چې موږ ورته هغه HBS واکسین یا د تور ژیړي واکسین ده چې باید ماشوم ته په 24 ساعته کې داخل تطبیق سي. که 24 ساعت ورباندې تېرېږي نو بیا هغه واکسین ورته تطبیق کېږي نه نور واکسینونه تطبیق کېږي. نو والدین ته پکار دا ده چې خپل د ماشومانو واکسینونه تر 1 کلنۍ پورې اله تر 2 کلنۍ پورې باید په منظم ډول په یو نږدې روغتیایي مرکز کې مکمل کړي تر څو موږ توانېدلي چې د امراضو مخنیوی مو کړی. ډېره زیاته مننه. دغه برخه کې لا هم ستاسو په نظر باندې داسې یو څه خو موانعات خو به نه یا هم خنډونه شتون لري که نه لري او تر څنګ خنډو باندې دومره نه غږېږو لکه داسې یو بدیلې لارې ته اړتیا شته چې لا هم تر دغه څومره چې کار په کار دی یا باید کار وشي هغسې یو تګلاره به ستاسو په نظر وي چې لا هم موږ ښه مخته ولاړ شو د نورو هیوادونو په څېر باندې چې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي کېدای شي یو وخت افغانستان هم داسې یو هیواد اوسي چې دغه ناروغي بیخي محوه کړي له منځه وړي. څه کول د دې علاوه په کار دي چې موږ هڅه وکړو کوښښ وکړو ناروغي ختمه شي؟ د هر څه نه وړاندې چې موږ غواړو چې په خاص ډول د پولیو د مرض لپاره مخنیوی وشي او د هغه لپاره موږ کار وکړو، هر هغه اداره چې مسؤلیت لري په خپله حصه کې په خپله برخه کې باید ټول په یو لاس سره مثلا د والدین چې کوم مسؤلیت هغوی ادا کړي، د صحت چې کوم مسؤلیت هغه ادا کړي، د زیدخلو ادارو یا د دیني عالمانو چې کوم مسؤلیت یعنې دا موږ ټول سره یو غږ سو سره یو لاس سو تر څو دغه ناوړه مرض ته د پای ټکی کښېږدو. تر ډېره حده پورې ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکول چې د صحت په بخش کې مسؤلیت دا ده چې د ټولنې لپاره د عامه پوهاوي برنامې مخې ته یوسي چې د رسنیو له لارې دي، مخامخ مجالس دي، د دیني عالمانو له لارې دي چې هغه تر ډېره حده موږ ترسره کړي دي او د زیدخل ادارو چې کوم مسؤلیت ده چې مخکې مې اشاره ورته وکړله هغو تر ډېره حده پورې خپل مسؤلیت زموږ سره ادا کړی دی. اوس ټولنې ته پکار دا ده چې هغوی خپل مسؤلیت ادا کړي. کله چې یو د واکسین ټیم راځي تر دروازې پورې د کور او بیا ورته هغوی واکسین نه ورکوي نو په دې صورت کې خو چې موږ هر څومره زحمت ویستی پیسې نو په دې صورت کې ټولنې ته پکار دا ده چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي. یعنې هر کله چې د واکسین ټیمونه د دوی تر دروازو یا مساجدو پورې راځي دوی ټول هغه ماشومان باید د واکسین رضاکارانو ته یا د واکسین ټیمونو ته راوباسي کوم چې عمرونه یې تر 15 کاله کم وي، هغه که بیده وي، ناروغ وي، نوي زیږېدلي میلمانه ماشومان تر څو د فلج مرض د مخنیوي په وړاندې ورته واکسین ورکړي. ډېره زیاته مننه. تاسو وړاندې که څه د دې موضوع یادونه وکړله دې برخه کې چې هلې ځلې روانې دي، کوښښونه روان دي
کومې لارې یا کوم څه دي د کومې لارې څخه ګټور په دې برخه کې تمامېدای شي که رسنۍ او ترڅنګ یې ملا امامان دي او ترڅنګ یې د ټولنې ځوانان دي په دې برخه کې هغه ښه رول چې لوبولی شي یا چې کار کولی شي په دې برخه کې تر څو د پولیو د ناروغۍ مخنیوی شوی وي مفیدې لارې به ستاسو په نظر کومې لارې غواړم په خاص ډول تفصیل ورکړم ځکه مخکې مې یاداوري وکړه د عامې روغتیا د ریاست او تخنیکي همکارانو او چې په د هماهنګۍ په بورډ کې د په ارزګان ولایت کې د پولیو بیړنی عملیاتي مرکز قرار لري زموږ مسؤلیت دا ده چې تر خلکو پورې تر ټولنې پورې تر ماشومان پورې واکسین ورسوو د دیني علماو چونکې زموږ هغه ټولنه یو اسلامي او سنتي ټولنه ده د هغوی مسؤلیت دا ده چې تر ټولنې پورې د اسلام له نظره د یو ماشوم صحت څه ارزښت لري هغه ورته ورسوي لکه څرنګه چې اوس هم موږ په ګډه سره روان یو او رسنۍ طبیعي خبره ده چې زموږ معلومات زموږ پیغامونه تر ولس رسوي د ولس مسؤلیت دا ده چې خپل ماشومان واکسین کړي موږ دغه ټوله حلقه په ګډه سره توانېدلی سو چې د پولیو دغه مرض ته د پای ټکی کښېږدو که هره حلقه خطا کېږي نو طبیعي خبره ده چې موږ بیا شاته پاتې یو که چیرې صحت خپل مسؤلیت ادا کوي په څنګ کې مثلا ټولنه خپل مسؤلیت ادا نه کړي بیا موږ خپل هدف ته نسو رسېدلی یو شی غواړم چې یاداوري وکړم چې ټولنه په دې باندې پوه سي بدبختانه په تېره میاشت کې چې موږ هره میاشت کې د هغه اوبو څخه سمپلونه یا نمونې اخلو چیرې چې روانې اوبه په ویالو کې د 2023 کال په اخرنۍ میاشت کې لابراتوار دا ثابته کړه چې د پولیو وایرس یا میکروب په اوبو کې شتون لري نو ټولنې ته پکار نه ده چې نور بېغوري وکړي د هغه اوبو څخه استفاده باید ونه کړي چیرې چې هغه روانې دي یا مستقیما هغه ته مختلف النوع میکروبونه ځان رسوي کم از کم د هغه اوبو څخه استفاده وکړي چې سرپټو څاګانو وي یعنی دا په دې معنا چې دا یو خطر دی په محیط کې اوس هم موجود دی که چیرې اندک غلطي یا اندکه بېغوري ټولنه کوي نو ماشومان بیا په فلج مرض اخته کېږي یعنی دا تر اوسه لا هم موږ د ټولنې څخه نه یو توانېدلي چې د پولیو وایرس یا هغه میکروب لرې کړو ډېره زیاته مننه هغه ماشومان چې تاسو یادونه وکړه په فلج باندې اخته یا خدای مه کړه په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي دایمي فلج چې علاج نه لري خپله دغه کس چې په فلج باندې اخته کېږي څومره رنځ وړي د ټولنه کې څومره د ده لپاره ژوند ستونزمن کېږي او تر څنګ یې کورنۍ څومره د ده سره په ستونزو کې راځي او څومره یې ژوند تریخېږي رښتیا هم هغه ماشوم چې په فلج اخته کېږي که چیرې موږ د هغه کورنۍ څخه پوښتنه وکړو چې برحاله د هغه په کور کې فلج ماشوم شته نو تر هر چا دا پوښتنه ښه ځوابولی شي ځکه هغه د کم تکلیف سره د کم مشکل سره چې هغه مخ دی هیڅوک دا درک کولی نه شي زه دومره وایم چې که چیرې یو ماشوم په فلج اخته کېږي هغه خپله څومره زجر ویني څومره تکلیف ویني هغه ماشومان ته چې ګوري چې هغه لوبې کوي سالم دي مدرسې ته ځي مکتب ته ځي طبیعي خبره ده چې د فلج ماشوم به ډېر زجر ویني دوم دا د همیشه لپاره د خپل لومړی د خپل ځان د وژو بار دی چې نسي کولی په سالمه توګه په ټولنه کې وګرځېږي څنګه چې دی خواسته لري څنګه چې د ده ارزو ده نسي کولی په هغه شکل په ټولنه کې د ګشت وکړي خدمت وکړي دوم قدم کې د ټولنې د خپل کورنۍ او د ټولنې د وژو بار وګرځي ځکه دی همیشه خپل د کورنۍ غړو ته محتاج سو چې د خدمت او که چیرې یو روغ سالم ماشوم روغ ماشوم ټولنې ته وړاندې کوو چې هغه د صحت له نګاه څخه روغ وي هغه به ښه تعلیم کوي هغه به ښه زده کړې کوي چې په آینده کې خپل د کورنۍ مسؤلیت او د خپلې ټولنې مسؤلیت په غاړه واخلي تر ډېره حده پورې نو دا فرق ده طبیعي خبره ده چې دا ټولنې ته معلومه ده چې یو فلج ماشوم او روغ ماشوم ترمنځ فرق څه شی دی بلکل ډېره زیاته مننه تاسو یادونه وکړه چې تر ډېره دا ثابته شوه چې د اوبو د هغه ناپاکې اوبه چې په ویالو یا هم په رود یا په نورو ساحو کې چې ناپاکه اوبه شتون لري د هغو څخه کېدای شي دغه وایرس انتقال شي او ځکه دغه ناروغي چې تاسو یادونه وکړه چې یوه ساري او انتقالېدونکې ناروغي ده
د اوبو تر څنګ نورې بدیلې لارې ستاسو په نظر باندې د دې تر څنګ هغه کومې لارې دي چې یو ماشوم په ګوزان باندې یا په دا پولیو ناروغۍ باندې اخته وي د هغو څخه دغه ناروغي نورو ته انتقال شي؟ چټل محیط یا چټل چاپیریال 100% په دې باندې تاثیر لري، کولی شي چې د پولیو هغه مرض ماشومانو ته انتقال کړي. ما ویل چې په محیط کې تر اوسه لاندې دا شی ثابت دا دی پاتې شو چې د پولیو وایرس شتون لري. بالکل. نو د دې تر څنګ هغه توکي چې موږ د ورځني چارو لپاره د خوراک استفاده ورڅخه کوو یا کم لوښي په عام اصطلاح ورته وایم چې موږ خوراک په غش کوو باید همیشه پاک وساتل سي. هر هغه څوک چې هر فعالیت ترسره کوي باید کم از کم خپل لاسونه په صابون سره ومینځي. مثلا په اکثرو ځایو کې ډېر مهم دي دا چې باید لاسونه په صابون سره ومینځل سي. لکه ماشوم ته د شیدې ورکول دي میندې چې کله، ځکه میندې همیشه د کور په داسې کارونو کې مصروفه وي چې هغه کیدای سي میکروب لاسونه ورسره په تماس کې وي. کله چې ماشوم ته خواړه ورکړي یا شیدې ورکړي باید کم از کم خپل لاسونه په صابون سره ومینځي. یا هر هغه څوک چې حاجت رفع کوي د حاجت رفع نه وروسته باید خپل لاسونه په صابون سره ومینځي. هغه کسان چې خواړه تیاروي، پخلی کوي، باید د پخلي نه مخکې خپل لاسونه په صابون سره ومینځي. او یعنې په عمومي ډول ووایم چې حفظ الصحه د دې د مخنیوي لپاره ډېره اړینه ده. یعنې یوازې دا نه چې موږ به د فلج مرض مخنیوی کړی وي، بلکې موږ د ډېرو امراض مخنیوی به موږ کړی وي چې دغه فعالیتونه موږ وکړو. او که چیرې موږ حفظ الصحه نه مراعاتوو، د پاک اوبو نه استفاده نه کوو، د پاک توکو نه استفاده نه کوو، په محیط کې د هغه توکو سره په تماس کې چې هغه ملوث وي یا چټل وي، یوازې د فلج مرض نه بلکې د ډېرو امراض سره ډېره زیاته مننه. کور مابد قدرمنو لیدونکو، د پیوستون ټلویزیون ځانګړې خپرونه ده. دې وخت کې به یوه لنډې دمې ته ورسو. له دمې وروسته بیا هم موږ ستاسو سره یو، تاسو چیرې مه ځئ. مولوي صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوي صاحب دغه یوې مسلې ډېر شکمن کړی یم. مول راځه چې له تا نه پوښتنه وکړم. عبدالله جانه وایه څه مسله ده؟ وایي چې دغه د پولیو واکسین حرام دی او زموږ د ماشومانو آینده خرابوي. یو شیبه. عبدالله جانه د پولیو واکسین 2 څاڅکي زموږ اولادونه له فلج څخه ژغوري. دا څنګه حرام کیدی شي؟ واکسین د پولیو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. 2 څاڅکي په هر دوره کې ستاسو ماشومان خوندي ساتي. د نورو معلوماتو لپاره د 140 وړیا شمیرې سره په اړیکه کې شئ. د پیوستون رڼا ټولنیزه خپرونه. څنګه کېدای شي چې ځوان په خپل ځان باندې باور ولري او په خپل ځان باندې باوري اوسي؟ نو په همدې خاطر په دغه امتحانو په دې شیانو کې واسطې او دغه مسایل شته. هغه پوه ځوانانو مونږ خپل په ځان باور د لاس ورکړي. د افغانان مخکې دود کلچر و عنعنات یو څه اوس دنیاوالو نوي پیغامونه راوړه. دوی ورسره پخوی و عادت ورسره نابلده دي. که چیرې تعلیم ونه کړي دا مختلف خلک ته وایي چې اویا کلونه په نیکه کوم ژوند ترولي یا د کوم مصیبتو سره مخ دي. په دغه ټولنیزه خپرونه کې موږ ستاسو سره پر ټولنیزو ستونزو او ټولنیزو نزاکتونو بحث کوو. دغه ټولنیزه او معلوماتي خپرونه هره شنبه او چهارشنبه د ورځې 10 بجې او بیا ځلې تکرار یې ماښام 9 بجې. هغه دی واکسین راغی. سلام. وعلیکم. ماشومانو تاسو واکسین کړی؟ ودرېږه چې ګوتې مې وګورم. کاکا زه واکسین شوی یم. بیا راته واکسین کوي؟ نه، تاسو پرون واکسین کړی. زه راغلی یم چې عایشه د خالد لور واکسین کړم. د عایشې دوی کور چیرته دی؟ هغلته. راځئ چې زه راته ویښیئ. السلام علیکم. سلام علیکم. جوړ یاست؟ همکارانو مو ویل چې پرون ستاسو ماشوم نه دی واکسین شوی.
لور مې پرون ناروغه وه، اوس که دا رایولم؟ هو موږ د هغې لپاره راغلي یو. نه شاباس غلی شه. کاکا کاکا لور مې پرون ناروغه وه، اوس ښه ده. مننه چې راغلی او هغه مې واکسین کړه. ګورئ د یو ناروغ ماشوم نه د روغ ماشوم د بدن مقاومت کم وي او واکسین هغوی پیاوړي ساتي. نو موږ باید خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړو تر څو د دې مهلکې ناروغۍ څخه وساتل شي. که چیرې یو ماشوم په هر دلیل نه واکسینېږي نو مور او پلار باید هغه د پولیو واکسینو مرکز ته بوځي تر څو د دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورل شي. د نورو معلوماتو لپاره د 140 وړیا شمیرې سره په اړیکه کې شئ. د جالبو معلوماتو خپرونه هره جمعه د ماښام 8 بجې او بیا ځلې تکرار هره شنبه د سهار 8 بجې. قدرمن لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. د پیوستون ټلویزیون ځانګړې خپرونه ده څنګه چې مو وړاندې یادونه وکړه. د پیوستون ټلویزیون دغه ځانګړې خپرونه مو نن ځانګړې کړې ده پولیو ته. دا چې پولیو برخه کې هلې ځلې څه باید وسي او کوم کوښښونه وسي د پولیو ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره او کوم ګټور پیغامونه اړین دي په دې برخه کې او کوم واکسینونه پکار دي څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب یادونه وکړه. البته دې برخه کې د دې ناروغۍ په وړاندې یا د دغې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره شتون لري. بیا هم دې برخه کې تمیږو دې خپرونه کې راسره روزګان کې د واکسین د برخې د رهبرۍ غړی ډاکټر صاحب محمد صابر خپلواک سره په دې خپرونه کې میلمه دي. ډاکټر صاحب بیا هم راځو د خپرونې پاته برخې ته. د عامه پوهاوي برخه کې د پولیو د ناروغۍ کوم پیغامونه ګټور او شتون لري؟ ډېره زیاته مننه. مخکې موږ په دې لږ بحث وکړی. د عامه پوهاوي په برخه کې زموږ کارمندان چې موږ روزو او دوی باید ټولنې ته هغه اساسي پیغامونه ورسوي چې 15 اساسي پیغامونه دي چې یوه ټولنه باید هغه باندې پوه سي. دا چې د پولیو مرض لومړیتوب لري ځکه هغه ماشوم تل پاتې معیوبیت سره مخ کوي یا د مرګ سره مخ کوي. ځینې نور اساسي پیغامونه چې هغه هم باید ټولنه ورباندې پوه سي. نو ځکه موږ خپل کارمندان همیشه په دې روزو چې دوی ټولنې ته اساسي پیغامونه ورسوي. بالکل. زه غواړم په لنډ ډول هغه اساسي پیغامونه تشریح کړم. لومړی خو دا دی چې ټولنې ته دوی دا رسوي چې د فلج مرض څه شی دی، څه ډول ناروغي ده، مخنیوی یې څنګه کیږي او په څه ډول باندې باید ټولنه له موږ سره په دې برخه کې همکاره اوسي. دویم د دې تر څنګ ورځني واکسینونه یا هغه روټین ایمونایزیشن موږ ورته وایو چې په ټول نږدې روغتیایي کلینیکونو کې مکمل واکسینونه ورکول کیږي. لکه مثلا
د شرې دی، توره غاړه ده، خپله د فلج مرض دی، تیتانوس دی، سینه بغل دی، انفلونزا یا زکام دی. دا هغه امراض دي چې په هر نږدې روغتیایي کلینیک کې ورته ماشومان ته تر 2 کلنۍ پورې واکسینونه ورکول کېږي. د دې په اړه معلومات ورته رسوي. او دریم پیغام دا ده چې حفظ الصحه ده. مخکې مون بحث ورباندې وکړو، حفظ الصحه ډېره اړینه ده. بالکل. بیا هم مقررا وایم چې حفظ الصحه یوازې د فلج مرض د مخنیوي نه بلکې موږ به د ډېرو امراضو مخنیوي کړی وي. نو ټولنې ته پکار دا ده چې همیشه له پاکو اوبو نه، کم از کم پاکې اوبه په دې معنی چې د سرپټو څاګانو د خپله د مځکې د زیرمې اوبه په طبیعي شکل تر یو حده پاکې. بالکل. ولې هغه باید د دبانې شي څه وساتل شي چې د دبانې څخه کم میکروب ورنسي، پلاستیک ورنسي، بل ونډیان د سرپټو څاګانو له اوبو څخه استفاده وکړي، د محیط چاپېریال پاک وساتي، په ازاده فضا کې حاجت رفع ونیسي، ځکه دا یو اساسي منبع ده د فلج مرض د انتقال. او د دې ترڅنګ د ماشومانو غذا ته په منظم ډول پاملرنه وشي. هغه توکي چې استفاده ورڅخه کېږي هغه باید پاک وي. یعنې په عمومي ډول پاکوالي یا حفظ الصحې ته باید ډېره پاملرنه وشي. په 4م قدم کې ورته د ماشوم غذا ده. هغه ماشومان چې پیدا کېږي له پیدایش سره سم کم از کم نیم ساعت یا 1 ساعت کې باید مندې ورته شیدې ورکړي، ځکه هغه لومړنۍ شیدې ما همیشه ویلي دي لومړنۍ شیدې یا قندیات بالمثل د واکسین دي. ماشوم ته باید یوازې او یوازې تر 6 میاشتې پورې د مور شیدې ورکول شي، بل هیڅ شی نه، ځکه همدا د ماشوم لپاره کفایت کوي. د 6 میاشتې وروسته متمم خواړه یا نرم خواړه باید ماشوم ته ورکول شي. تر 2 کلنۍ پورې ماشوم ته باید په مکمل ډول مور شیدې ورکړي. او آخري پیغام هم دا دی چې د مور روغتیا ده. هغه میندې چې د باردارۍ په دوران کې وي هغوی باید درانه یا شاکه کارونه ونه کړي، ځکه دا دوران ډېر مهم دی. خپل سر درمل باید ونه خوري، خپل سر درمل هیڅ کله باید ونه خوړل شي، لیکن د باردارۍ په دوران کې تاوان ډېر زیات دی. 2 چندی تاوان زیات، یعنی ماشوم ته تاوان کوي، دې ته تاوان کوي. ځینې وخت په ماشوم باندې ډېر منفي تاثیر کوي چې اعراض و علائم یې بیا پر معلومي چې دا د دوا تاثیر دی. او په دې دوران کې کم از کم هغه میرمن چې د باردارۍ په دوران کې کم از کم د یو زنانه ډاکټر یا قبیلې سره چې نږدې روغتیایي کلینیک ته به ورځي، کم از کم 8 ځلې تر 9 ځلې پورې باید لیدنه ورسره وکړي، تر څو د هغې صحیح مشورې عملي کړي او دا هغه د دې د میرمن یا د مور وضعیت وګوري چې په کوم حالت کې دی. او د دې ترڅنګ په دغه دوران کې باید میندې هغه میندې چې د باردارۍ په دوران کې دي د کور نسبت نور غړو ته مناسبه غذا باید وخوري، ښه غذا وخوري، ځکه یوازې ځان نه بلکې بل ماشوم هم دا تغذیه کوي. نو ښه خبره ده په دغه دوران کې میرمنې ډېر هغه خپل خیال وساتي. کورنۍ والدین هم د همدې میرمنې خیال وساتي، خفګان ورته پیدا نه کړي، په ښه ډول یې مراقبت وکړي. نو دا هغه پیغامونه دي چې د ټولنې لپاره ډېر مفید او که عملي کړي له ستونزو څخه خلاص. ډېره زیاته مننه کورماباد. راځو تېر 2023 کال ته به ورسو چې دغه کال کې موږ څومره کیسونه د دغه ناروغۍ درلود. په تېر کال 2023 کال کې چې یو خو به دا خوشبختانه د عامې روغتیا وزارت او سره ټول تخنیکي ټیم وتوانېدی چې په ټولو ولایاتو کې د فلج مرض مخنیوی وکړي. یعنې موږ خوشبختانه بغیر له جلال آباد تماس وه چې هلته بدبختانه وایم چې موږ 6 کیسه درلوده مثبت فلج. هغه هم تر ډېره حده پورې دلیل دا دی چې ننګرهار ولایت یو غټ ولایت ده او د ګاونډي هېواد پاکستان سره غټه پوله لري چې د عرب تعامد عبور ډېر زیات دی د انسانانو. نو هغه د فلج د وایرس انتقال هم په اسانۍ سره کېږي. نو ځکه هلته 6 د پولیو مثبت واقعات پیدا شوله. ولې نور خوشبختانه په ټول ملک یا په ټولو ولایاتو کې ووایم تر دې دمه پورې د فلج مثبته واقعه نه لرو. او د ټول تخنیکي ټیم د عامې روغتیا وزارت په رهبرۍ باندې دا تاپو تلاش دی چې وتوانېږو په 2024 کال یا د روان کال کې موږ د پولیو مرض ته د پای ټکی کېږدو او په دې امید وي چې د همداسې ورځې شاهدان اوسو. بالکل همداسې ده. هڅې به او زحمتونه به همداسې نه ځي، کوښښ به روان وي او تر هغو چې دغه ناروغي د افغانستان څخه ځي. بل اړخ که موږ وګورو ټولنه کې
د پخوا په پرتله باندې هغه فکر هغه ذهنیت څومره جوړ شوی دی. تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د رسنیو د لارې د منبر د لارې او بېلابېلو پیغامونو له لارې ټولنه وضعیت آماده شوې ده چې د پولیو واکسینونه خپلو ماشومانو ته ورکړي. لرې پرتو سیمو کې لا هم داسې یو ذهنیت مخکې شتون درلودی، کېدای شي په لرو سیمو کې لا هم ځینې سیمې داسې چې د پولیو د ناروغۍ په وړاندې یو ډول منفي ذهنیت له هغوی سره چې د ناروغۍ ګواکې دا واکسین منفي تاثیرات لري، دا مریض نه ښه کوي او دې ته ورته کېدای شي نورې ناروغۍ را پیدا کړي یا نورې مشکلات را پیدا کړي. دغه ذهنیت چې یو ذهن د خلکو فکر د خلکو سره سره څومره جوړ شوی دی د پخوا په پرتله؟ تقریبا ټولنه تر ډېره حده پورې اوس د پروګرام اړوند خاص ډول د واکسینونو په اړوند باندې معلومات لري، ولې ځینې ځایونو کې چې حساب هم نسو ورباندې کولی ډېر کم کورنۍ شته چې لا هم واکسین ردوي. د هغوی لپاره زموږ پیغام دا دی چې ټول واکسینونه تر لابراتوار وتلي دي. د عامې روغتیا وزارت تخنیکي ټیمونه د ارزیابۍ ټیمونه دا نظارت کوي. هیڅ کله موږ ټولنې ته داسې شی نه رسوو چې هغه په ضرر وي. همیشه موږ ټولنې ته هغه څه رسوو چې د ټولنې په ګټه وي. بلکل. او یعنی ټول واکسینونه 100% خوندي دي، هیڅ نوع جانبي عوارض نه لري، د ماشومانو د صحت لپاره جوړ شوي دي او ګټه ورته رسوي. زه بیا هم وایم چې که چیرې والدین یا هغه کورنۍ چې ماشومان ته واکسین نه ورکوي په دې اړه بېغوري کوي، که چیرې دوی دغه واکسینونه په شخصي ځایونو کې غواړي په هر څومره مالي لګښت یې پیدا کړي نشي پیدا کولی، ځکه شخصي سکتور د دې د ساتلو د دې د خریدارۍ توان نه لري. ځکه دې لپاره 24 ساعته جنراتور چالانې په یخچالونو کې په منظم ډول ساتل کېږي، د مسلکي کسانو په مټ باندې دا تطبیقېږي، هر سړی د امکانات لري نه. نو چې دومره زیات زحمت تخنیکي همکاران زموږ د صحت د برخې وباسي، ټولنې ته پکار دا ده چې دوی هم خپل مسؤلیت ادا کړي. او اکثره هغه کورنۍ واکسین ته زړه نه ښه کوي چې علم ورسره کم وي. څوک چې د یو شي په اړه معلومات ونه لري نو طبیعي خبره ده چې هغه د هغه شي په ګټه هم نه پوهېږي چې دا ګټور دی او که تاواني دی. نو همیشه ټولنه باید کوشش وکړي د خپل اولادو د صحت لپاره ټول واکسینونه په منظم ډول تطبیق کړي. ډېره زیاته مننه. کور مواد وروستیو کې مو لیدونکو ته پیغام څه دی؟ ډېره زیاته مننه. په لومړی کې خو غواړم چې د پیوستون راډیو ټلویزیون د رهبرۍ څخه مننه وکړو چې زموږ معلومات تر ټولنې پورې رسوي. او ټولنې ته پیغام دا دی چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ چې 3 ورځې به د واکسین کمپاین دوام ولري، په راتلونکي دوشنبه شروع کېږي، د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام به وکړي. ټول واکسینونه خوندي دي، هیڅ نوع جانبي عوارض نه لري. په ډاډه زړه سره د خپل ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کاله کم دي، بیده، ناروغ، نوي زېږېدلي او میلمانه ماشومان زموږ د واکسین رضاکاران ته راوباسي، تر څو د فلج مرض د ناوړه مرض چې وژونکی او یا تلپاته مایوبونکی مرض دی، د دې په وړاندې ورته واکسین تطبیق کړي. ډېره زیاته مننه. روزګان کې د پولیو د رهبرۍ غړي ډاکټر صاحب صابر خپلواک له تاسو ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې ګډون وکړئ. قدرمنو لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې دې پروګرام کې تر پای شېبو راسره مله پاتې سواست. نو د نن لپاره مو خپرونه همدومره وه. تر بیا چې موږ ستاسو چوپړ ته حاضرېږو، تاسو ته ښه وخت او ښې چارې.